الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه اما بعد. ګرانو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای وکړي چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زموږ موضوع ده د روژې فضیلتونه. د روژې فضیلتونه څه شی دي او روژه د انسان د بدن لپاره د مسلمان د بدن لپاره کومې ګټې لري او د طب د لحاظه روژه د مسلمان د بدن لپاره څه ګټې لري او د روژې کومې ګټې دي چې انسان مسلمان ته بخښنه وشي او د الله جل جلاله رضامندي ترلاسه کړي. روژه د اسلام پنځم رکن دی چې د رمضان مبارک میاشت کې فرض ده. د روژې فضیلتونه بشمیره دي او قرآن کریم او حدیثونه په دې اړه ډیر زیات روښانه کړي دي. دلته ځینې مهم فضیلتونه ذکر کوو. اول فضیلت دا ده چې په رمضان کې روژه نیونکی ته د ګناهونو بخښنه ورکول کیږي، لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من قام رمضانا او احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. څوک چې رمضان روژه ونیسي د هغه تیر ګناهونه بخښل کیږي. دوم فضیلت دا دی چې دروازه د جنت، روژه دار ته د جنت دروازه خلاصیږي، ځکه چې د رمضان میاشت کې مسلمانان زیات عبادت کوي، نفلونه، قرائت، دعا او د خیر کارونه زیاتوي. درم فضیلت د روژې دا ده چې روژه انسان ته د الله پاک رضا ترلاسه کولو فرصت ورکوي. دا میاشت د انسان زړه پاکوي او هغه ته روحاني پرمختګ ورکوي. او څلورم فضیلت دا ده چې په دې کې قرآن عظیم الشان را نازل شوی ده، لکه څنګه چې الله جل جلاله فرمایي: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. په دې کې قرآن عظیم الشان را نازل شوی دی. او پنځم فضیلت دا دی چې د رمضان میاشت کې یوه ځانګړې شپه شتون لري چې د قدر شپه بلل کیږي. دا شپه د زرګونو کالو څخه غوره ده. په دې شپه کې عبادت کول د ډیر ثواب لامل کیږي. شپږم فضیلت دا ده چې په دې کې د روژې میاشت کې د فطر صدقه، په رمضان کې د روژې نیونکو لپاره د فطر صدقه ورکول اړین دي، چې په دې سره فقر د مسلمانانو لمابین له منځه ځي، د مسلمانانو سره مرسته کیږي. اووم فضیلت دا ده چې روژه د انسان د زړه، فکر او روح پاکوي. دا عبادت انسان ته صبر، شکر او قناعت درس ورکوي. په مجموع کې روژه یوازې د خوراک او څښاک نه پرېښودل، نه، بلکې یو جامع عبادت دی چې انسان ته روحاني پاکیزګي، تقوا او د الله تعالی ته نږدې کولو فرصت ورکوي. روژه په اسلام کې یو له اساسي عباداتو څخه ده
چې د رمضان میاشتې په اوږدو کې مسلمانان پرې عمل کوي. د روژې معنا دا ده چې انسان له فجر څخه تر ماښام پورې د خوراک، څښاک، جنسي اړیکو او نورو ځینو ځانګړو کړنو نه ځان وژغوري. روژه نه یوازې جسمانی پاکي لپاره ده بلکې د روحاني او معنوي پاکي لپاره هم ده. د روژې هدف او مقصد په دې کې دی چې انسان خپل نفس قابو کړي، الله تعالی ته نږدې شي، د صبر او تقوا احساس زیات کړي او د محرومو کسانو سره همدردي وکړي. په قرآن کریم کې د روژې په اړه داسې راغلي: وَأُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الآية. د دې آیات په مطابق روژه د راتلونکي دینی او روحاني پرمختګ لپاره یو وسیله ده. د روژې په ترڅ کې انسان د خپلو بدني او ذهني ځواکونو سره د الله تعالی په لور حرکت کوي. د روژې د څو مهمو اهدافو څخه یو مهمه موخه همدا ده چې مسلمانانو ته د صبر، شکر، توبې او تقوا فرصت ورکوي. روژه نه یوازې یو دینی فرضیت دی بلکې په روحاني، رواني او جسماني لحاظ هم ګڼ شمېر ګټې لري چې دلته یې موږ هغه مهمې ګټې راخلو. اول، روحاني او معنوي ګټې. د روژې تر ټولو لویه ګټه دا ده چې انسان خپل نفس ته قابو مومي، د شیطان د وسوسو سره مقابله کوي او د الله جل جلاله سره خپل رابطه پیاوړې کوي. روژه انسان ته د تقوا او پرهیزګاري لپاره لاره برابروي. توبه او بخښنه. روژه د الله تعالی د رحمت یوه ځانګړې موده ده. په دې میاشت کې مسلمانان هڅه کوي چې خپلې ګناهونه وبخښي او ځانونه پاک کړي. دویمه ګټه د روژې دا ده چې هغه عبارت ته جسمانی ګټې. د بدن پاکوالی. روژه د بدن د داخلي پاکوالي لپاره ګټور ده. په دې موده کې بدن له زړو توکو، زهرناکو موادو خلاصیږي. د دې پروسې په ترڅ کې د بدن د غړو د فعالیتونه بهتریږي. د وزن کمول کله څه هم روژه په ځینو کسانو کې د وزن زیاتوالي سبب کیږي، خو که انسان د روژې په موده کې متوازن او سالم خواړه ولري دا کولی شي د وزن د کمولو لپاره ګټور وي. د بدن د غذایي اړتیاو محدودول د چربي سوځولو پروسه هڅوي. دریم، د روژې ګټې نه دریم هغه دی چې صبر او تحمل کول. روژه د صبر او تحمل تمرین دی. د خوړو او څښاک څخه انکار کول او د هغو ستونزو سره مقابلې ته چې د روژې پر مهال پیښیږي انسان ته د صبر ځانګړی ځواک ورکوي. د ځان پیژندل. روژه انسان ته یو داخلي فرصت ورکوي چې د ځان سره به یو ښه ډول معامله وکړي او د خپلو کمزوریو او قوتونو تحلیل وکړي. څلورمه ګټه د روژې دا ده چې اجتماعي ګټې. روژه د فقر او بېوزلۍ په اړه د انسان د احساساتو زیاتوالو کې مرسته کوي. کله چې انسان ځان د نورو
په ځای کې احساس کوي نو د صدقې خیرات او د نورانو سره مرسته کولو ته اقدام کوي. د ټولنې پیاوړي کول د روژې په میاشت کې مسلمانان یو بل سره شریک ژوند لري، سره له دې چې د فردي عباداتو لپاره روژه نیسي، خو ټولنه هم د روژې په اړه ګډه هڅه کوي. د افطار، تراویح او د رمضان په نورو مراسمو کې د ټولنې همکاري او اتحاد څرګندوي. پنځمه ګټه د روژې دا ده چې د روژې په جریان کې د بدن د دننه انرژي د نورو فعالیتونو لپاره استفاده کیږي. لدې عامل کیږي چې انسان ذهني تمرکز زیاتوي، د عباداتو او د الله تعالی ذکر کولو کې ډیر زیات پرمختګ کوي. شپږم د انساني د اصولو پراختیا. د روژې بل مهم ګټه دا ده چې مسلمانانو ته دا فرصت ورکول کیږي چې د نورو خلکو سره تر څو چې ممکنه وي مرسته وکړي، د نورو سره همدردي وکړي او د ټولنې په اړه مثبت تأثیرات ولري. په ټوله کې روژه یو پراخه او ژوره عبادت دی چې نه یوازې د جسم او روح په لحاظ ګټې لري، بلکې د ټولنې او فردي ژوند په هکله هم لوی مثبت تأثیرات لري. که غواړئ نورو اړخونو په اړه هم بحث وکړو، روژه د صحت لپاره ګڼ شمېر ګټې لري چې زیاتې د طبیعي او عملي څېړنو له مخې تایید شوي دي. دا ګټې د جسماني، رواني او ذهني اړخونو پورې تړاو لري چې ځینې مهمې دا دي. اول، د هاضمې سیستم ته استراحت ورکول. د روژې په ترڅ کې بدن د اوږدې مودې لپاره له خوراک او څښاک انکار کوي چې دې ته بدن فرصت ورکوي تر څو د هاضمې سیستم ته استراحت ورکړي. په دې موده کې معده او نور هاضمې اړخونه د غیر ضروري فشار نه خلاص شي. د دې سره بدن کولی شي چې له زړو توکو خلاص شي او د غذایي موادو ښه جذب یقیني کړي. دوم، د وزن کمول. کله چې انسان د روژې په موده کې محدود مقدار کالوریزه اخلي او خوراکي عادي متوازن کوي، نو دا کولی شي د وزن کمولو لپاره ګټور وي. دا د بدن د کالوریزو سوځولو سره مرسته کوي، ځکه چې د روژې په جریان کې بدن د انرژي لپاره ذخیره شوو چربي څخه انکار اخلي. البته دا یوازې په هغه صورت کې چې انسان د روژې په موده کې مناسبه خوراکي رژیم تعقیب کړي، مؤثره تمامیږي. دریم، ما د انسان لپاره دا ده چې د وینې فشار تنظیمول، یعنی دا هغه طبي ګټې دي د انسان له بدن لپاره چې بیانېږي. دریمه ګټه د وینې د فشار تنظیمول دي. د روژې په ترڅ کې د خوراک او څښاک محدودولو له امله دا کولی شي د وینې فشار په طبیعي توګه تنظیم کړي. ځینې څېړنې ښیي چې په روژه کې بدن د وینې فشار کنټرولولو کې مرسته کوي، ځکه چې د هاضمې فعالیتونه کموي او توازن نور هم سموي. پنځم، طبي ګټه د انسان د بدن لپاره د روژې دا ده چې د شکر تنظیمول. روژه د انسولین په وړاندې د بدن د حساسیت زیاتوي. دا هغه حالت دی چې د شکرې ناروغانو لپاره ګټور کېدای شي، ځکه چې د روژې له لارې بدن مؤثره توګه د انسولین په کارولو کې مرسته کوي. البته دا باید
په متوازن ډول ترسره شي، ځکه چې د ډیرو خوړو او څښاکونو بیا د شکرې کچه زیاتولی شي. پنځم طبي ګټه د انسان د بدن لپاره دا ده چې د بدن د زهرونو پاکول. د روژې په موده کې بدن ته فرصت ورکول کیږي چې د زهرناکو موادو څخه پاک شي. کله چې بدن د خوراک او څښاک نه انکار کوي، د غوړونو سوځولو او د زهرناکو موادو لکه د نورو اضافي توکي د مدفوع عرق او د ادرار له لارې بدن څخه خارجيږي. شپږم ګټه دا ده چې د زړه د صحت ښه والی. روژه کولی شي د زړه لپاره هم ګټوره وي. څېړنې ښیي چې د روژې لپاره د وینې د کلسترول کچې کمیږي او دا ټول د زړه د ناروغیو مخنیوي لپاره ښه دی. روژه د وینې د روغتیا لپاره په اوږده موده کې مثبت تاثیرات لري. اووم طبي ګټه دا ده د انسان له بدن لپاره د روژه کې د ذهني تمرکز زیاتوالی. د روژې په موده کې د بدن له انرژي څخه په ښه توګه استفاده کول او د خوراک او څښاک محدودیت ذهن ته یو ځانګړی تمرکز ورکوي. دا د ذهني صفا کولو او د ذهني قوت لوړولو سبب ګرځي. په دې موده کې د عباداتو او ذکر کولو لارې انسان زیات روحاني سکون او آرامي احساسوي. او اتم ګټه دا ده چې د التهاب کمول. د روژې یو له نورو ګټو څخه دا ده چې د بدن په کېدای شي د التهاب کچه کمه شي. بعضې څېړنې ښیي چې روژه د سوزش کمولو کې مرسته کوي، چې دا د مختلفو اوږدمهالو ناروغیو لکه روماتیزم، ارتریت او نورو په وړاندې ګټورې ګڼل کېږي. نهمه ګټه طبي دا ده د معافیت سیستم تقویه کول. روژه د بدن د معافیت سیستم ته هم ګټه رسوي. کله چې انسان د خوراک او څښاک نه انکار کوي، بدن خپل انرژي د معافي سیستم تقویت کولو لپاره کاروي. د دې له امله روژه د معافیت سیستم قوي کوي او د مختلفو ناروغیو په وړاندې مقاومت کوي. په روژه کې د عباداتو، ذکر او د الله تعالی سره د ارتباط له لارې د خوښۍ هورمونونو لکه زیات د انسان له بدن لپاره آرامش احساس کوي. د صحت لپاره ځینې احتیاطونه: که چیرې تاسو کومه جدي ناروغي لکه د شکرې یا د زړه ناروغي لرئ، نو د روژې نیولو نه مخکې باید خپل ډاکټر سره مشوره وکړئ. د روژې په موده کې باید متوازن خوراک وخوړل شي، ځکه چې د بې نظمي خوراکي عادي له امله ځینې بدن ته زیان رسیږي. روژه له طب له اړخه یو طبیعي او ګټوره پروسه ګڼل کېږي چې د بدن لپاره ډېرې مثبتې اغېزې لري. د دې علمي ګټو پر اختیا په مختلفو څېړنو کې ښودل شوي دي. دلته د روژې د طب له نظره ځینې مهمې ګټې را ذکر کوو. د هاضمې سیستم ته استراحت ورکول. کله چې انسان د روژې په موده کې خوراک نه کوي، د هاضمې سیستم یو ډول استراحت ورکول کېږي. معده او د هاضمې نور غړي لکه د غذا له پروسې پرته خپلو کارونو ته لا ښه توب ورکول ادامه ورکوي. د دې پروسې له امله بدن له زړو توکو او زهرناکو موادو خلاصیږي. د انرژي ذخیره په ښه توګه مدیریت کیږي. د دې استراحت له هاضمې ناروغي لکه د معدې لپاره ډیر ګټوره تمامیږي.
د بدن د معافیت سیستم قوي کول د روژې په موده کې بدن د خپلو طبیعي دفاعي سیستمونو ته زیات فرصت ورکوي. څېړنې ښیي چې د روژې له امله د معافیت سیستم تقویت کیږي. د دې سره بدن زیات توان لري چې د ناروغیو مخ ونیسي. او پنځمه دا هغه اغیزه په بدن باندې لري چې د بدن د پاکوالي او زهرونو لرې کول. روژه د بدن د پاکوالو لپاره یو مهم فکټور ګڼل کیږي. کله چې د بدن خوراک او څښاک د بدن د دننه ذخیره شوي زهرناکو توکي د مختلفو ارګانونو لکه جگر او پوستکي له لارې بهر کیږي، دا د بدن د زهرونو پاکوالو لپاره یو طبیعي پروسه ده. دا هغه اغیزې دي چې د طب د لحاظه د انسان په بدن باندې په روژه کې اغیزې لري. څلورم د وزن کمولو او د بدن ته ښه فرصت ورکوي چې په دغه وخت کې په دغه جریان د یو میاشت کې خپل وزن کم کړي. روژه د وزن د کمولو یو مؤثره لاره ګڼل کیږي. د دې دوران کې بدن د خپل انرژي ذخیره چې په چربي شکل کې وي د انرژي لپاره کاروي. د روژې په ترڅ کې بدن د کالوریزو سوځولو لري کوي چې په دې سره د بدن چربي کمیږي. څېړنې ښیي چې روژه د کالوریزو سوځولو د بدن لپاره ډیر ګټور تمامېږي. پنځم د زړه د صحت ښه والی. روژه د زړه د صحت لپاره هم ګټوره ده. څېړنې ښیي چې د روژې په موده کې د وینې فشار کلسترول کمیږي. کله چې د خوراک اندازه محدوده شي د وینې جریان بهتریږي او د زړه د ناروغیو خطر کمیږي. په ځانګړې توګه د روژې له امله د زړه د فعالیتونو فزیکي حالات ښه کیږي. شپږم دا دی چې روژه د انسولین په وړاندې د بدن حساسیت زیاتوي. له دې امله بدن د شکرې د کمښت او زیاتوالي سره ښه مقابله کوي. البته دا باید د ډاکټر له مشورې وروسته وي، ځکه چې ځینې ناروغان د روژې په دوران کې باید خپلو درملو ته پام وکړي. اووم دا ده چې د ذهن لپاره ګټې. د روژې د رواني ګټو سره دا د ذهن لپاره هم مثبت تاثیرات لري. څېړنې ښیي چې په روژه کې د ذهن کې ډیر تمرکز او صبر زیاتیږي. د خوراک نه انکار کول او د بدن د اړتیاو پر ځای ذهن او روح یو بل ته نږدې کیږي. دا ډول سکون د رواني فشار، اضطراب او د ډپریشن په کمولو کې مرسته کوي. په دې توګه روژه د رواني روغتیا لپاره هم ګټوره ده. اتم د بدن د غړو لپاره استراحت. کله چې انسان د روژې په موده کې خوراک او څښاک نه کوي د بدن غړي لکه جگر، زړه او پښتورګو ته یو ډول استراحت ورکوي. د دې استراحت له امله دا غړي د خپلو طبیعي پروسو په ښه توګه دوام ورکوي او د هغو فعالیتونه په اوږدمهاله کې سالم پاتې شي. نهم دا ده چې روژه د روحي سکون او خوښۍ هورمونونو زیاتوالو کې هم مرسته کوي. کله چې انسان خپل جسمانی اړتیاوې قابو کوي او د عباداتو له لارې ځان پیاوړی کوي، دا د ذهن لپاره یو ځانګړی سکون او خوشحالي راولي. د دې پروسې له لارې انسان احساس کوي چې د یو غم څخه خلاص شي او خوشحال شي. ځینې احتیاطونه په روژه کې پکار دي. که تاسو د کومې جدي ناروغۍ لکه د شکرې یا د زړه ناروغۍ لرئ، نو د روژې نیولو مخکې باید د خپل ډاکټر سره مشوره وکړئ.
د بدن روژه نه یوازې د روحاني اړخونو په لحاظ یو مهم عبادت ده، بلکې د انسان بدن ته هم ګڼ شمېر ګټې لري. د روژې له لارې بدن له مختلفو فزیکي او رواني ګټو څخه برخمن کیږي. لاندې ځینې اصلي ګټې یادوو. اول، د بدن د زړښت او سمون پروسه. روژه په بدن کې د مختلفو پروسو د بیا تنظیم او د پاکوالو لپاره یو طبیعي لاره ده. کله چې بدن د یو ټاکلي وخت لپاره خواړه او څښاک نه ترلاسه کوي، نو دا د بدن د بیا رغونې او د زړو او زیانمنو حجرو له منځه وړلو کې مرسته کوي. دا پروسه یو ښه بلل کېږي چې پکې د بدن خپل زړې او ضایع شوي برخې تحلیل کوي او بیا یې نوي کوي. دوم، د وزن کمول. روژه د وزن کمولو لپاره یوه غوره لاره ده. د روژې په ترڅ کې د خواړو مصرف محدودېږي او بدن د انرژي لپاره ذخیره شویو غړو څخه کار اخلي. البته دا ګټه یوازې هغه وخت ترلاسه کېږي که څوک په روژه کې د صحي خوړلو لپاره بې ځایه خوړو یا څخه چې هغه زیانمن دي هغه څخه ډډه وکړي. دریم، د بدن د سم هضم. کله چې انسان په روژه کې د اوږدې مودې لپاره خواړه نه خوري، دا د هضمي سیستم لپاره ښه ده. په دې توګه معده او د هاضمې نورې برخې آرام کوي او د بدن د هضم پروسه نور هم سمبال کیږي. څلورم، د وینې فشار کمول. د روژې په ترڅ کې د خوړو او مشروباتو کموالی د وینې فشار د کمولو سبب کیږي. څېړنې ښیي چې روژه کولی شي د لوړ وینې فشار لرونکو کسانو لپاره د فشار په کمولو کې مرسته وکړي. پنځم، د کلسترول سطحه کمول. د روژې په موده کې د خوړو کموالی کولی شي د کلسترول سطحه کم کړي، چې په دې سره د زړه او د شریانونو روغتیا ښه کیږي. روژه د بدن څخه زیانمن مواد لکه سیروم، کلسترول او نورې داسې شیان چې د بدن لپاره مضر وي هغه ختموي. شپږم، د بدن د هورمونونو متوازن کول. د روژې په ترڅ کې د بدن د هورمونونو متوازن کیږي. د انسولین سطحه کمیږي چې دې سره د شکر ناروغۍ خطر کموي. همدارنګه د روژې په موده کې د هغو تولید زیاتیږي چې د عضلاتو جوړولو، د چربي سوځولو او د انسان له بدن لپاره هغه چربي چې د انسان له بدن لپاره زیانمن دی هغه له بینه ځي او ورکیږي. او بل دا ده چې د بدن د تطبیق وړتیا. روژه بدن ته اجازه ورکوي چې په بیلابیلو شرایطو کې ځان ته تطابق ورکړي. کله چې بدن د اوږدې مودې لپاره خواړه نه ترلاسه کوي، هغه د فزیکي او رواني توګه د ځان د بیا تنظیم کوي چې په دې سره د ژوند له مختلفو ستونزو سره د مقابلې وړتیا زیاتیږي. او اتم چې دی ذهني وضاحت او تمرکز. د روژې په ترڅ کې کله چې بدن آرامیږي او انرژي د مصرف پر ځای د داخلي اړتیاو لپاره کاروي، ذهن هم روغه او اضافه کیږي. زیات خلک وایي چې په روژه کې ذهن تمرکز او وضاحت ښه کیږي. او نه هم دا دی چې د ښه خوب زیاتوالی. په روژه کې د خوړو کموالی کولی شي د خوب کیفیت ښه کړي. کله چې بدن کم انرژي مصرفوي او اړتیا نه لري چې د اوږدې مودې لپاره هضم کړي، د خوب په مرحله کې آرامتیا ترلاسه کولی شي. او لسم دا دی چې ذهني وضاحت او تمرکز. د روژې په ترڅ کې کله چې بدن آرامیږي او انرژي د مصرف پر ځای د داخلي اړتیاو لپاره
کاروي ذهن هم روغه او اضافه کیږي. زیات خلک وایي چې په روژه کې د ذهن تمرکز او وضاحت ښه کیږي. 11 دا ده چې د ډیرو مضمونو ناروغیو مخنیوی. څېړنې ښیي چې روژه کولی شي د ډیرو مضمونو ناروغیو لکه شکر، لوړ وینه، فشار، زړه ناروغي او د کبد ناروغیو خطر کم کړي. د روژې په جریان کې بدن د ناروغیو لپاره اړین شرایط جوړوي چې د ټولو سیستمونو ښه فعالیت وکړي. او 12 دا دی چې روژه نه یوازې د بدن لپاره بلکې د رواني او روحي لپاره هم ګټوره ده. د انسان روحانیت، صبر او درک لپاره یو موقع برابروي چې د انسان ذهن آرامي سره مخ کیږي. د روژې حکمت اسلامي شریعت په بنسټ کې ژور او پراخه دی. اوس راځو د روژې د حکمتونو په اړه. روژه نه یوازې یو جسمانی عبادت دی بلکې د روحاني پرمختګ، نفسي سکون او ټولنیز مسؤلیت احساس کولو لپاره یو عالی لاره ده. د روژې حکمتونه په بیلابیلو برخو کې څرګندېږي لکه روحانیت، جسم، ټولنه او اخلاق. د الله تعالی رضا او مغفرت. د روژې اساسي حکمت دا دی چې انسان د الله تعالی رضا او مغفرت ترلاسه کړي. په قرآن کریم کې فرمایل شوي دي چې تاسې به په روژه کې د الله جل جلاله رضا حاصله کړئ. انسان ته دا موقع ورکول کیږي چې خپل ګناهونه په اخلاص سره وبخي. دوم حکمت په روژه کې دا ده چې د صبر او ځان کنټرولول تمرین. روژه د انسان په نفس او بدن باندې د ځان کنټرولولو یوه مهمه وسیله ده. کله چې انسان په روژه کې خوراک او څښاک نه کوي، دا د هغه صبر، اراده او د نفس د غوښتنو په وړاندې مقاومت کولو لپاره یو تمرین دی. روژه د روژې له لارې انسان زده کوي چې څنګه د خپلو نفساني غوښتنو او د ژوند د نورو سختیو سره مقابله وکړي. دریم حکمت پکې دا ده چې د فقر احساس او د غریبانو سره همدردي. روژه د انسان په زړه کې د فقر او مسکینت په اړه همدردي زیاتوي. کله چې یو مسلمان په روژه کې تږی او لوږې سره مخ شي، هغه د هغو کسانو حالات درک کوي چې په ورځني ژوند کې له دې ستونزو سره مخامخ وي. دا د زکات او صدقې ورکولو لپاره انسان ته هڅونه ورکوي تر څو د ټولنې کمزوري غړي له ستونزو سره مقابله وکړي. څلورم حکمت پکې دا دی چې د اخلاص او تقوا ترلاسه کولو. د روژې یو اساسي حکمت دا دی چې انسان ته اخلاص او تقوا ورکوي. په قرآن کریم کې د روژې هدف په اړه ویل شوي دي لعلکم تتقون، تر څو چې یعنی روژه د دې لپاره دی چې تاسې تقوا او پرهیزګاري اختیار کړئ. پنځم پکې دا ده حکمت دی د بدن پاکوالی او صحت. روژه د بدن لپاره هم یو طبیعي پاکوالی ده. کله چې انسان د یوې مشخصې مودې لپاره خواړه او څښاک نه کوي، بدن خپل ځان د زهرجنو موادو او ضایع شوو حجرو څخه پاکوي. دا د بدن روغتیا او بقا لپاره ګټور دی. څېړنې ښیي چې روژه د ډېرو فزیکي ستونزو لکه د هاضمې اختلالاتو، د زړه ناروغیو او د وینې فشار لپاره مفیده ده. شپږم ټولنیز یووالی او همکاري هڅونه. روژه یو ټولنیز یووالی او همکاري قوي وسیله ده. مسلمانان په ګډه روژه نیسي، افطار کوي او د جمعې لمانځه لپاره سره راټولیږي. او دا د مسلمانانو ترمنځ ورورولي، محبت احساس دی.
چې روژه انسان ته د شکر د ادا کولو او د ژوند د کوچنیو نعمتونو ته د ارزښت ورکولو په اړه درس ورکوي. وم حکمت پکې دا دی چې د نیکو چارو ته هڅونه. روژه انسان ته دا هم ښیي چې څنګه باید د خپلو وختونو څخه په نیکو چارو کې استفاده وکړي. په دې مبارکه میاشت کې مسلمانان هڅه کوي چې خپل عبادت لکه قرآن تلاوت، د لمانځه ادا کول، صدقه ورکول او نور خیراتونه زیات کړي. د روژې په میاشت کې دغه اعمال د انسان روحاني پرمختګ او د الله تعالی سره د نږدې کېدو لپاره فرصت برابروي. اتم، د ګناهونو منځه وړل. روژه د انسان د ګناهونو پاکوالو یوه لاره ده چې د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که څوک روژه ونیسي او ښه چلند وکړي نو د هغه تیر ګناهونه معافي کیږي. د روژې یو ښه حکمت دا دی چې د انسان خپل ګناهونه په اخلاص سره وبخي او د الله تعالی ته د مغفرت په لټه کې شي. او نه هم د الله تعالی سره د اړیکو پیاوړتیا. روژه انسان ته د دې فرصت ورکوي چې د الله تعالی سره خپل ارتباط پیاوړی کړي. په روژه کې کله چې مسلمان له خوراک څښاک د خپلو شخصیتونو غوښتنو څخه ډډه کوي الله تعالی ته نږدې شي او الله تعالی د هغه ګناهونو باندې د خپل محو قلم راکش کړي. 12 پکې حکمت دا دی په روژه کې د بخښنې او معافي هڅونه. په رمضان کې مسلمانان هڅه کوي چې خپل زړه پاک کړي او د خلکو له مخکې معافي وغواړي. روژه نه یوازې د ځان لپاره بلکې د نورو لپاره هم فرصت ورکوي چې د خپلو تیروتنو او ګناهونو لپاره بخښنه وغواړي. دا وه د روژې په فضیلتونو، د روژې په حکمتونو، د روژې هغه د انسان لپاره د انسان له بدن لپاره کومې ګټې لرلې، د طبي له لحاظه، اجتماعي ګټې، فردي ګټې، اخلاقي ګټې چې تاسو ته بیان شوې. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام